درې قسمه غلطۍ داسې دي چې په دې درو واړو کې انسان د روژې په حالت کې یوه غلطي هم وکړي نو دې سره د دې انسان روژه ماته شي او دا انسان به بیا د دې یوې روژې په بدل کې 1 روژې نیسي زما عزتمندو او دا 1 روژې چې دي که نه دا به څنګه نیسي دا به پرله پسې نیسي دې په منځ کې به چوټي هم نه کوي مسلسل به 1 روژې نیسي که چېرې د 50 روژې مسلسل ونیولې او یو 50مې ورځ باندې د روژه ونه نیوله بس دا به بیا د سره کېږي حساب به بیا د سره شروع کېږي دی به بیا 1 روژې نیسي زما عزتمندو نو دا درې غلطۍ انتهایی خطرناکې غلطۍ دي زما عزتمندو کوشش وکړئ چې د روژې په حالت کې د دې غلطونو خپل ځانونه محفوظ وساتئ اوس دا غلطۍ کمې دي زما عزتمندو دا درې واړه زه تاسو ته په مختصر الفاظو کې په دې ویډیو کې بیانوم ټیک شو جي زما عزتمندو د ټولو نه اولنۍ غلطي چې کله انسان سحر پښمني کې روژه ونیسي او دا روژه په منځ کې بغیر عذره ماته کی بیمار نه دی سم دم دی ټیک ټاک دی او دا روژه ماته کا قصدن ماته کا نو بس اوس دا انسان چې دی د دې یوې روژې په بدل کې به 1 روژې نیسي او مسلسل به نیسي چوټي به پکې په منځ کې نه کوي زما عزتمندو که چېرې بیا څوک بیمار دی روژه ونیوه او دی بیمار شو په منځ کې ډاکټر صاحب ورته وی چې دا روژه به ماتې دوی به خورئ نو بیا خو صحیح ده خو که هسې به سې وخوړه بیا به 1 روژې مسلسل نیسي ټیک شوه یو غلطي دا شوه چې څوک روژه ونیسي او په منځ کې بغیر عذره د کسته ماته کی ټیک شو یو دا غلطي ده دویمه غلطي کومه ده زما عزتمندو چې د روژې په حالت کې څوک نسوار واچي یا سګرټ وڅکي یا چرس وڅکي یا شراب وڅکي غرض چې هر قسمه نشه وکړي د روژې په حالت کې روژه نیولې ده او د روژې په حالت کې نشه وکړه نو بس دې سره هم د دې انسان روژه ماته شوه بیا به دا انسان 1 روژې د دې یوې روژې په بدل کې نیسي او دا به پرله پسې نیسي چوټي به پکې په منځ کې نه کوي 2 غلطۍ شوې درېیمه غلطي چې کله ښځه او خاوند دي دی د روژې په حالت کې کوروالی وکړو او د کسته یې وکړو زما عزتمندو نو بس دې سره هم د دې ښځې روژه ماته شوه د خاوند روژه ماته شوه دی به بیا د دې یوې روژې په بدل کې 1 روژې نیسي زما عزتمندو دا 3 قسمه غلطۍ دي زما عزتمندو دا چې کله سحر پښمني نه والی تر ماښام اذانه پورې دې کې تاسو نه دا غلطۍ وشوې که ماښام اذان نه رستو بیا څوک کوي بیا خو دا غلطۍ نه کېږي که ماښام اذان نه رستو نسوار کوي یا چرس کې وغیره ګناه ورته خپله میلاویږي خو لیکن دا کفاره پې بیا نشته د 1 روژې دا چې کله روژې نیولې ده د روژې په حالت کې دا غلطۍ وکړي زما عزتمندو دا غلطۍ انتهایی خطرناکې غلطۍ دي سزا یې څومره سخته ده 1 روژې به څوک څنګه بیا نیسي زما عزتمندو مسلسل ډېر ګران کار دی زما عزتمندو دا 3 غلطۍ دي تاسو واورئ کوشش وکړئ چې خپله هم ځانونه د دې 3 غلطونو محفوظ وساتئ زما عزتمندو او کوشش وکړئ خپل کوروالو ته هم ووایئ ملګرو ته هم ووایئ چې هغوی دا روژې هم د خرابېدو نه بچ شي او د دې کفارې نه هم بچ شي زما عزتمندو که 1 روژې نیول ډېر ګران کار دی ډېر مشکل کار دی زما عزتمندو کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او هغوی روژې د خرابېدو نه بچ شي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان